غربت او رکشه تای لوبه پکاله کړی دی زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړی دی زما د ګران وطن په ګران ولس. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن لیدونکو له اوږده سفر وروسته پکتیا ولایت مرکز ګردیز ته راورسېدو، چېرته چې زموږ یو تن ورور شاید تاسې مخکې لیدلی وي ویډیوګانو کې چې د هډوکي کیمسل لري. د دغه ورور سره موږ غواړو چې په چټکۍ سره کومک وکړو تر څو د ده دغه دردونه او ستونزې کمې شي. موږ سره پاتې شئ. راځئ چې دغه ورور ته دغه نغد امانت چې موږ ته یوې قدرمنې خور خان ورور ته $500 لیږلي وو د ورجینا ایالت نه، هغه $500 موږ همدغه ورور ته سپارو. موږ سره پاتې شئ. جنگ هم تر ستوني راوستلی، جنگ هم تر ستوني راوستلی، د سولې چیغې مو د چملو یو واړه کړي دي زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړي دي زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړي دي. السلام علیکم. ورسره ماشي ورسره ماشي. زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړي دي زما د ګران وطن په ګران. وروره څنګه یې مرضي سره دی اوس؟ الله خیر مو سره پوه شو، والله که پوه شو دردونه مو نورو کېږي، بېخیر سره تکلیف کې مو پوه شو. رښتیا هم وروره ستا دردونه بیخي ډېر دي. ستا درد موږ هم ډېر ودردولو، دې ته یې مجبوره کړو چې د خوست هم پکتیا مرکز ګردیز ته نن راورسوو، تا تر څنګ راشو. بس الله پاک دې وروره شفا درکړي، د الله جل جلاله شفا درته غواړو. د الله پاک دا یو امتحان چې موږ داسې باندې اچولی، څوک روغ پیدا کړي او څوک بیا مریضان دي یا معذوره دي، خو په هر حال به د الله شکر ادا کوو. موږ سره دغه ورور چې و ډېر دردېدلی و، ډېر زړه درد کړی و، نو ما ته یې وویل چې ته به عاجل ځې له خوست نه او دغه ورور ته به ځان رسوي. نو موږ هم وغوښتل چې عاجل راشو، تا ته ځان راورسوو تر څو دغه د خور امانت تاسو ته وسپارو. د موږ سره یو تن ورور چې هغې سره یوې خور د ورجینا ولایت نه $500 کومک کړی و، چې $500 موږ په افغانۍ بدل کړل، 38,500 افغانۍ ترې جوړې شوې، چې دغه موږ درته سپارو. وروره دغه پیسې ځان ته د ویلي په وکړه، ځان ته دې تر څو دغه د تا ستونزې او مشکل راکم شي. د سالا د هغې ته هم پوه شو، روغ صحت ورکړي خدای دې نور هم ډېرې ورکړي پوه شو. بس خدای دې چې هر ځای کې وي پوه شو، ژوندی ورته لرې پوه شو، پیاوړی ورته لرې، اردګاره په دنیا په دا دنیا ورکړي. امین امین. سره قدرمن دوستانو، دا زما هغه دردېدلی او کړېدلی ورور دی چې د هډوکو کیمسل لري، په دغه ښي اوږه کې دنه راختلې ده چې ډېر کړېږي او ډېر دردېږي. بس مخکې روغ و، خو اوس الله پاک یو مرض کېښودو، الله پاک یې ترې لرې کړي. موږ دعا یې ورته کوو. له خان ورور نه هم ځانګړې مننه کوم او د دغې خورکۍ نه هم ځانګړې مننه کوم. کور مو ودان خوشحاله اوسئ. تاسو امانت $500 چې 38,500 افغانۍ کېږي دغه ورور ته موږ وسپارلې. خوشحاله اوسئ. وروره څه ویل غواړې دغه وروڼه او خویندو ته؟ بس دغو ته زه هم دا یم پوه شو، مریضانو پوه شو، قدر عزت وکړئ. دا دنیا فاني ده پوه شو، یو ورځ لا به وي لا به نه وي پوه شو. الله دې بس هر یو مریض سره دغسې کومک وکړي پوه شوې. بس چې چا موږ سره دا کومک کړی دی، الله دې پوه شوې آخرت او د دغې دنیا زندګي ور جوړه کړي پوه شو. پروردګار دې په وجه کې مه خرابوي پوه شو. بس الله دې ګل ګلزار کې ژوندي دې وي، بریالي دې وي پوه شو، چې په هر ځای کې وي پوه شو. پروردګاره ته یې وساتي پوه شو. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. قدرمن دوستانو، دغه وه د نن ورځې خپرونه. موږ پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې د دغه مریض ورور سره تر بل داسې خپرونه چې بیا ستاسې په درنه خدمت کې حاضرېږو، تر هغې درنه اجازه غواړو. خدای پامان. زما د ګران وطن په ګران ولس دې څه کړي دي زما د ګران وطن په
ګران ولس دې څه کړي دي د غریبۍ نه یې کیسې